خدا واسه از ما منه امینا میشه کم زرق علی برای ما اجازه بدیم ما میره. نه اجازه نیست. دم چاش ده باید امروز اینجا بمونیم همراه ما قلوتروش بخوریم. قلوتروش چیست؟ یک نوع غذای مالداریه. سرایی یکی هم ببینیم بیایم تاشیم. نه ما عجله داریم. عجله داریم. امی چیزا ما را مریض نکن. نه تاشی بیای. بیا برادر دوستان بیاین تو ګوره د غرو خلک دوستانو دومره میهمان نوازه دي دوستانو دا غلوتروش تر اوسه پورې مې نه دی خوړلی دوستانو تاسو راځئ دا غلوتروش هم ګورو چې دا څه شی دی لیندوال بیا برادر دا د دوستانو سرخان هم راورسېدی وا چې یک نانی مقبولې پخته میکنی نه دوستان تندوری است بله تندوری است دا د دوستانو تاسو ورته وګورئ این چیز این غلوتروش است این غلوتروش است بله این از چی جور میشه این از شیر و گوسفند آرد شیر بله شیر و گوسفند داخل آرد میزنه بعد آردا داخل نازارچوبه و ادویه دیگ و دیگه وسایل روب و دیگه چیه بچا میفهمی شما همین چیزا داخل نمیندازه بعد اینا درست واو خدا مزه میده خیلی مزه میده ما روزا که خونگی باشه هوا سرد باشه باز اینجا غلوتروش خرچ ما هست غلوتروش بار میکنه مگم زحمتش هم شاید زیاد باشه رضا بیا بخور اینا کامو نمکنه بیا چیزا میندازنه باز بار میشه خوشمزه میشه باز خیلی خوشمزه نوش جان شما پیوان بخورین دیگه ان شاء الله راحت بخور نه بخور ما خوش ما لقمه میگیریم بیا بسم الله کاتی کاچو خورده میشه یا کاتی چیز قاشق خورده میشه ریزه کرده میشه ریزه میشه مثل شوروا وارد بله واو دوستانو د غرو خلک تر اوسه پورې هغه میلمه نوازي او هغه میلمه پالنه پورې تر اوسه پورې هغه د پخوا په رقم باندې ورسره پاته ده تاسو ولیدلی زه په زوره د موټر څخه راکښته کړم کله زموږ تلوار هم هغه زموږ مواد راورسېدله د خیره سره علیم گوسفنده شیر میکنه؟ حالا نه دیگه حالا تازه باز وقت زایدنشون است حالا تازه جوجه میاره خود عادی تازه جوجه آره تازه جوجه میاره با برج عمل دیگه بخیر باز شیر میده برج عمل که بشود انشالله بعد از نوروز والا جالب چیز است نه دیگه انشالله خیلی جالب است خدا واسه از ما منه امینا میشه کم زرق ما از امینا میشه درسیدیم راست برگو ما از امینا میشه نامش مشهوره شما تازه شنیدید نه یک دو سه دفعه دیگه هم شنیده بودم نامش درست غذای بهترین بخل بشار هرات یک دفعه دیگه بخیر بیایم با شما قلور شیر میکنیم باز چی؟ قلور شیر او با چیزه؟ او هم همانند است باز اونم نشنیدم نشنیدین او باز قلور شیره یک بیره که بیای بخیر باز قلور شیر میکنیم ان شاء الله پس فردا میشه؟ ها ان شاء الله آماده میکنم پس فردا خودم آماده میکنم برای شما پس فردا قلور شیر است سر چاش آماده ان شاء الله دیگه جانان نخوریم قلور شیر درست میکنیم اساس با میتونه شما نان این روغن و گوسفند هم با میدیم به تو واو روغن زرد هم خوردی؟ روغن زرد چی نخوردیم؟ پس فردا که میده صبحانه روغن زرد میدیم چاشت هم قلور شیر دغه ته میلمه پالنه وای دوستان دور وګوره بېوزلۍ دې وګوره قومیت دې وګوره د دوی ژوند ته وګوره ټوله دغه رقم اوار سوی دی دا کلی دغه رقم اوار سوی چې دا اوار سوی هېڅوک په دې کلي باندې نه و خبر موږ ځان ورته راورسوو چې راغلو دلته ټول کلی اوارو شما با ما خدمت خیلی کردیم اولین نفر که به داد ما رسید شما بدیم کمک هم داشتیم الله قبول کنه ما کمک دست ما بیاییم ان شاء الله ما دعا میکنیم از ما دعا ان شاء الله الرحمن الرحیم و تقدیر تغییر ان شاء الله من برادران همه بخش ما دعا داشته و دعا داره
شما هم ته دوستانو دا دی د مارخورانو کلی سفلا سفلا نو دغسې واوره ده په دغه واوره کې بس په دغه خیمو کې چې نه بخاري شته او نه دغه علی کمکی چی را برطرفان کنی؟ برای ما وسایل زمستانی وسایل زمستانی همین لباس زمستانی گرمای زمستانی اینا خیلی ضرورت داره همین لباس ها دیگه؟ لباس و یکی هم دیگه مسجد جای مسجد اصلا جای مسجد داره؟ جای مسجد زمین هست ولی وسایل که مثلا داخل مسجد نماز خانه نیست چون خانه نیست برو همین مسجد انشالله ما برد همین وسایل یک خیمه را برد بودم تقریبا 6 7 تا 11 الله قبول کنه از ما دعا ان شاء الله دعا میکنیم ان شاء الله دوستانو اشتاقا شما میبینیم خیلی ما هم میبینیم هیچ اصلا برق هم میبینیم خیلی کم زیاد است دوستان تاسو تو ګور وسایل سوخت او وسایل زمستانی لباس زمستانی اصلا هیڅ نه ویل زیاده پاره د دومره یخ دی دلته بیا باد دی دوستان یو خو واوره ده بیا د واورې سره چې د باد ور سره بیخي دغه سړی د لاسونه د شق یخ زده یخ شما بلا شما مختص ما مختص بودم یخ زده صبح زلزله شده بود صبح 8 صبح به 3 برج 7 بود 8 صبح شما خود رساندید شما خود رساندید یا کمک هم داشتیم الله قبول کنه په اول ورځ باندې څوک په دې کلی باندې څوک اولین شخصی که اینجا کمک کرده شما بودید اولین شخصی که به داد مردم رسیده شما بود هیچ کس به شما خبر نبود میخی نه خبر نبود هیچ څوک نه خبر پنهان بود چون از دید سرک پنهانه و غریب مارخول سفلان هم داره دید مردم پنهان بود کسی ندونست اینجا بیاید برو پرده نی پس پرده انشالله الرحمن تا کوچ زنانه تا مردانه تا انشالله تا دخترانه انشالله تا بچگانه تا بوت تا جراف تا چادر همین کلگی چیزا رو انشالله الرحمن الرحیم دوستانو ډیر سخت یخ دی دوستانو ایله کوم په دغه ژمي کې د پاکستان څخه اجباري مهاجرینو د پاکستان او ایران څخه اجباري مهاجرینو سره او د زلزلې ځپلو سره مرسته وکړي لاسنیوی وکړي او د دوی د ژوند په ژغورلو کې ونډه واخلي دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لږ مرستې ته د کورنۍ نن څومره ضرورت لري